د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه تاسو درنو او معززو زده کوونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. هیله من یم خپل قلم، کتابچه، کتاب مو تیار کړی وي تر څو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، د موږ تیر لوست عنوان و د انسان په بدن باندې د درملو او الکولو اغیزې. یعنې کله چې موږ وایو چې په انسان د بدن روغتیا ته ځینې درمل او الکول څه کوي، زیانونه رسوي، دا یې موږ د تیر لوست عنوان و. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې دوا هغه څه ته ویل کېږي چې د انسان د بدن فعالیتونه اغیزمنوي. کله چې یوه ماده، کیمیاوي ماده د انسان د بدن هغه فعالیتونه اغیزمن کړي، نو هغه ته څه ویل کېږي درنو زده کوونکو؟ هغه ته ویل کېږي دوا. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ وویل چې که چېرته دغه دوا د محترمو ډاکټر صاحبانو د هدایاتو مطابق ترې ګټه پورته شي، نو دا روغتیا ته ګټه رسوي، بدن هغه ناروغیانې له منځه وړي. او که چېرته بدون د مشورې څخه ګټه ترې پورته شي، نو ډېر ستونزې نورې هم بدن ته راولاړوي. درنو زده کوونکو، مو ویل چې علاوه د درملو څخه نور د څښلو توکي هم شته چې روغتیا ته زیان رسوي، لکه کافین، نیکوتین او همدارنګه الکولو ته مو اشاره وکړه چې کافین په چای او قهوې کې شتون لري او ډېر څښلې پښتورګي زیانمنوي یا بډوډي زیانمنوي. همدارنګه نیکوتین هم وویل چې نیکوتین په هغه څښلو په توکو کې چې کولا په نوم دي، هغه همدارنګه په تمباکو په پاڼو کې شتون لري. نو کله که د دغو توکو څخه څوک استفاده کوي، نو غاښونه خرابوي، همدارنګه شش ته ضرر رسوي، تنفسي ناروغۍ رامنځته کوي او نور ډېر زیانونه لري. همدارنګه الکول چې د دانو او میوو څخه منځته راځي، نو الکول هم د انسان د بدن او د مغز تعادل له منځه وړي. او تاسو ګورئ په کومو هیوادونو کې چې د ډېرو الکولو څخه ګټه پورته کېږي، هلته ترافیکي پیښې، ځانوژنې ډېرې دي. نو د اسلام په مقدس دین کې هم د الکولو د څښلو څخه مخنیوی شوی دی او منع شوي دي، ځکه چې انسانانو ته زیان رسوي او د اسلام مقدس او سپېڅلی دین هم دا منع کړي دي. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي بیولوژي 11م لوست دی. درنو زده کوونکو، د لوست عنوان دی د څلورم څپرکی لندیز او پوښتنی. درنو زده کوونکو، صفحه ده 55 او د لوست موخې دي د څپرکي مهم ټکي. درانه زده کوونکي باید د دې لوست په پای کې د څپرکي مهم ټکي تشریح کړی شي او دوهم د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه ورکړی شي. کله چې دغه دوه موخې موږ تعقیبوو، انشاءالله چې دا لوست په تاسو یاد کړی وي. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو، ځکه چې د دې متن زیاتې تختې پر مخ باندې په دې کم وخت کې نه لیکل کېږي، نو زه تاسو ته دا ښیم. دا د لومړي څلورم څپرکي لنډیز دی او دا د څلورم څپرکي هغه پوښتنې دي چې موږ به یو دا تاسو ته وړاندې کوو. درنو زده کوونکو، راځو په لومړي سر کې د څلورم څپرکي لنډیز ته. دا څو مهم ټکي لري درنو زده کوونکو. یو مهم ټکی دا دی، لومړی میکروب. میکروب څه شی دی؟ تاسو ته میکروب در پیژني. میکروب کوچنی ذره‌بیني موجودات دي چې بې له مایکروسکوپ څخه نه لیدل کېږي. باکتریا، پروتستا، ویروسونه او ځینې فنجي د میکروبونو له ډلې څخه دي. تاسو ته میکروب معرفي کړی دی درنو زده کوونکو چې میکروب یو ډېر کوچنی ذره‌بیني موجود دی چې بدون له مایکروسکوپ څخه په عادي سترګو نه لیدل کېږي. نو کله چې موږ وایو ذره‌بیني، یعنې هغه ذره‌بین شیشو باندې یا د مایکروسکوپ په لنزونو باندې دا قابل د لیدو دی. او میکروب هغه څه ته ویل کېږي چې تاسو ته معرفي کړی دی، لکه باکتریا، پروتستا، ویروسونه او ځینې فنجیان په دغه میکروبونو له ډلې څخه دي. ولې درنو زده کوونکو لیکلي دي چې ځینې فنجیان له میکروبونو له ډلې څخه دي؟ ځکه چې په فنجیانو کې موږ یو حجروي او څو حجروي فنجیان لرو، چې څو حجروي فنجیان په سترګو لیدل کېږي او یو حجروي فنجیان په سترګو باندې نه لیدل کېږي. نو ځکه ورته وایي چې ځینې فنجیان هم په دې ډله کې شمیرل کېږي. بل ټکی دا دی، توکسین څه شی؟
توکسین زهري مواد دي چې د باکتریا په وسیله تولیدېږي، د خوراکي توکو او د مسمومیت او د انسان د ناروغۍ سبب کیږي. متناسب خواړه، راځو دغه ټکی تشریح کوو درنو زده کوونکو. کله چې موږ وایو چې توکسین څه شی دی، کله چې موږ وایو چې باکتریا کله د انسان په بدن کې فعالیت کوي، د خپل د خوړو توکي لاسته راوړي، د هغو په عوض کې زهري مواد د انسان په بدن په بېلابېلو برخو کې پرېږدي چې هغه ته موږ وایو توکسین. همدغه توکسین دی چې بېلابېلې ناروغۍ درنو زده کوونکو رامنځته کوي. متناسب خواړه هغه خواړه دي چې په خوړو کې د انسان د بدن د اړتیا وړ توکي موجود وي. یا په ساده ډول په بشپړه متناسبه غذا هغه غذا ده چې پروټین، کاربوهایدریت، شحم، اوبه او ویټامینونه او منرالونه ولري. درنو زده کوونکو تاسو ته هغه مناسب خواړه یا متناسب خواړه یا بشپړه خواړه در پیژندلي دي چې هغه خواړه دي چې پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحم، اوبه، ویټامینونه او منرالونه ولري. نو کله چې دغه توکي لري نو دې ته موږ وایو متناسب خواړه. راځو درنو زده کوونکو د څلورم څپرکي پوښتنو ته. دغه پوښتنې درنو زده کوونکو درې ډوله دي. یو ډول دي تشو ځایونو پوښتنې، دویم ډول دي څلور ځوابه پوښتنې. البته بیا هم یادونه کوم چې پوښتنې څلور ځوابه نه وي درنو زده کوونکو، بهتره ده چې ووایو څو ځوابه پوښتنې. څو ځوابه پوښتنې دي چې د څو ځوابونو څخه باید یو سم او نور هم څه وي، یا دوه سم یا نور غلط وي. نو موږ ورته بهتره ده چې ووایو چې څو ځوابه پوښتنې، ځکه چې څلور ځوابه پوښتنه نه وي، څو ځوابه پوښتنې وي. همدارنګه تشریح پوښتنې دي. زه د بیلګې په ډول باندې درنو زده کوونکو د تشو ځایونو پوښتنې څخه یوه تاسو ته تختې پر مخ باندې لیکم. یوه پوښتنه درنو زده کوونکو، هغه زهري مواد چې د باکتري په واسطه ترشح کیږي، خالی ځای دی درنو زده کوونکو. په نامه یادېږي. نو موږ څه کوو درنو زده کوونکو؟ نو دلته به موږ خالی ځای کې لیکو توکسین. نو د لومړی د تشو ځایونو د لومړۍ پوښتنې ځواب څه دی درنو زده کوونکو؟ په خالی ځای کې به موږ لیکو درنو زده کوونکو توکسین. راځو دویمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه ده په اوبو کې منحل ویټامینونه عبارت دي له سی او بی، او په شحم کې منحل ویټامینونه عبارت دي له کا، ډي، ای او ای. نو تاسو به په لومړی، البته دوه تش ځایونه لري دویمه پوښتنه درنو زده کوونکو، په لومړي تش ځای کې به تاسو لیکئ سی او بی کورنۍ، او همدارنګه په دویم تش ځای کې به لیکئ کا، کاما، ډي، کاما، ای او ای. نو تاسو به دغه پوښتنو ته دغه ځوابونه لیکئ. څلور ځوابه پوښتنې دي درنو زده کوونکو. دلته لیکلي دي لاندې تش ځایونو لپاره مناسب ځواب څخه کرښه چاپیره کړئ. نو تاسو ته هغه پوښتنه مطرح کړې ده. پوستکی بیا د خالی ځای دی په واسطه د میکروبونو له ځانه لرې کولی شي. نو الف د وینې سپینې حجرې، ب د پوستکي ځوانې حجرې، جیم د پوستکي مړې حجرې، دال خوله. نو تاسو درنو زده کوونکو دغه څلور ځوابونه تاسو د ځان سره مطالعه کوئ، او یو د یوه د څخه به تاسو څه کوئ درنو زده کوونکو؟ کرښه چاپیروئ. نو که چېرته زه د نمونې په ډول باندې دغه پوښتنه تاسو ته ولیکم دا به ښه خبره وي. درنو زده کوونکو دا پوښتنه داسې مطرح شوې ده. دا د څو ځوابه پوښتنو یوه پوښتنه ده. پوستکی د بیا خالی ځای دی په واسطه میکروبونه له
ځانه لرې کولی شي. الف د وینې سپینې حجرې، ب د پوستکي ځوانې حجرې، همدارنګه درنو زده کوونکو جیم د پوستکي مړې حجرې او دال خوله. نو دغه ځواب څخه منګه کرښه تاو، ځکه چې درنو زده کوونکو څه کار کېږي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د پوستکي مړې حجرې په واسطه میکروبونه له ځانه څخه لرې کولی شي. نو په دې کې د جیم هغه ځواب سم دی. راځو راتلونکي پوښتنې ته. درنو زده کوونکو نیکوتین په خالي ځای شتون لري. الف چایو کې شتون لري، ب په قهوه کې شتون لري، جیم په نسوارو کې شتون لري او دال الف و ب. نو د دې څخه معلومیږي چې موږ په تیر درس کې ویلي دي درنو زده کوونکو چې نیکوتین په چای او قهوه کې شتون لري. نو د دال وزینه سمه ده. درنو زده کوونکو راځي تشریح پوښتنو ته. لومړی تشریح پوښتنه دا ده میکروب څه شی دی؟ د ډولونو نومونه واخلئ، د پاتوجن او غیر پاتوجن توپیر ووایاست. راتلونکي پوښتنه ده اختصاصي دفاع تعریف کړئ او له غیر اختصاصي دفاع سره یې پرتله کړئ. او دریمه پوښتنه ده د سرطان د ناروغۍ په باره کې څومره پوهیږئ ویې لیکئ. نو درنو زده کوونکو د دې په خاطر چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم په پام کې نیولې وي، نو زه تاسو ته کورنۍ دنده سپارم او تاسو ځیر شئ چې د تاسو کورنۍ دنده څه شی ده. د تاسو کورنۍ دنده ده درنو زده کوونکو تشریح پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. نو تاسو کورنۍ دنده درنو زده کوونکو دا شوه چې د څلورم څپرکي د پوښتنو هغه تشریح پوښتنو ته به تاسو ځوابونه ورکوئ. هیلهمن یم چې خپل کورنۍ دنده په خپل وخت سره سرته ورسوئ، ځکه چې دغه کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو که چېرته تاسو خدای مکړه کورنۍ دنده سرته نه رسوئ، نو بیا د تاسو ارزیابي به منفي ارزول کیږي. کله چې د تاسو درانه او معزز ښوونکي تاسو صنفونو ته حضور راوړي، تاسو صنفونو ته راځي، نو تاسو هره کورنۍ دنده به ارزیابي کوي او د تاسو په ارزیابۍ کې به شمیري. نو درنو زده کوونکو د موږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.